د متی 15 باب. بیا د فریسیانو او د شر د عالمانو یو ډله د بیت المقدس نه عیسی ته راغله او دا سوال یې راوړو چې ستا مریدان ولې پخواني رسمونه ماتوي او دوی د ډوډۍ نه وړاندې خپل لاسونه څنګه چې وینځل پکار دي نه وینځي. هغه ورته په جواب کې ووی چې دا تاسو څه کوئ چې د خپلو روایاتو د خاطره د خدای حکم ماتوئ، ځکه چې خدای ویلی دی چې د خپل پلار او مور عزت کوئ، او هغه څوک چې خپل پلار او مور ته بد رد وایي هغه د قتل شي. خو تاسو وایي چې که څوک پلار یا مور ته ووایي چې د کوم څیز په وجه له مانه تاسو ته فایده رسېده هغه د خدای شکرانه شوه، نو پس د هغې نه هغه د خپل مور او پلار په عزت پړ نه دی. دغه شان تاسو د خدای قانون د خپلو روایاتو په خاطر منسوخ کو. تاسو څومره منافقان یئ. اشعیا چې ستاسو په هکله دا پیشنګویي کوله نو هغه رښتونی و. دا خلک تش په خوله زما عزت کوي خو زړه یې رانه ډېر لرې دی. دوی بې فایدې زما عبادت کوي ځکه چې دوی خلکو ته د بني آدم حکمونه د تعلیم په ډول ورکوي. هغه خلکو ته غږ وکړو او وی ویل چې زما خبره وورئ او ځان پې پوه کوئ. سړی په دې نه پلیتېږي چې څه شی د هغه په خوله ننوځي، بلکې په دې چې څه د خولې نه وځي. بیا مریدان عیسی له راغلل او وی ویل چې ته خبر یې چې فریسیانو ستا دا خبرې بدې ګڼلې دي. هغه جواب ورکړ چې کوم بوټی چې زما آسماني پلار لګولی نه وي هغه به د بیخه وویستی شي. دوی یوازې پرېږدئ، دا ړانده لاره ښودونکي دي، او که چېرې یو ړوند بل ړوند ته لار ښایي نو دواړه به په کنده کې پرېوځي. بیا پطرس ووی چې موږ په دې مثال پوه کړه. عیسی جواب ورکړ آیا تاسو هم لا تر اوسه د نورو غوندې ناپوه یئ؟ آیا تاسو ته دا نه ده معلومه چې کوم څیز چې په خوله نه نوځي ګېډې ته لاړ شي او هغه د حاجت په لارې بهر وځي، خو څه چې د خولې نه راوځي هغه د زړه نه راځي او دغه څیز بني آدم پلیتوي. ځکه چې وران خیالونه، قتل، زنا، حرامکاري، غلا، د دروغو ګواهي او کفر د زړه نه راوځي، او دا هغه څیزونه دي چې بني آدم پلیتوي. خو په ناوینځلو لاسونو خوراک کول بني آدم نه پلیتېږي. بیا عیسی هغه ځای پرېښودو او د سور او د سیدا علاقې ته راغی، او د هغې علاقې یوه کناني ښځه بهر راووتله او په چغو یې وویل ای مالکه په ما رحم وکړه، ای د داود زویه زما لور پیریانو سخته نیولې ده. خو هغه هېڅ جواب ورنه کړ. د هغه مریدان راغلل او زاري یې وکړه چې دا ښځه لرې کړه ځکه چې په موږ پسې بېواره چغې وباسي. عیسی جواب ورکړ زه تش د اسرائیل د خاندان د رکو شوو ګډو دپاره رالېږلی شوی یم. خو هغه ښځه راغله د ده په خپو پرېوته او چغې کې مالکه زما مدد وکړه. عیسی په جواب کې ووی دا مناسب نه دي چې د ماشومانو برخه ډوډۍ دې څوک واخلي او سپو ته دې واچوي. هغې جواب ورکړ چې رښتیا دي مالکه، خو بیا هم سپي هغه ټوکړې خوري کومې چې د مالکانو د دسترخوان نه غورځېږي. نو بیا عیسی جواب ورکړ چې ای ښځې ستا څومره لوی عقیده ده چې څنګه ته غواړې دغسې دې وشي. او په هغه ساعت د هغې لور جوړه شوه. د دغه ځایه چې عیسی روان شو نو د ګلیل دریاب په غاړه غرونو ته وخته، او چې هلته کېناسته نو ډېر خلک ورته راغلل چې ورسره ګوډ، کاڼه، ړانده، شل او ډېر رنځوران وو. دوی هغه خلک د ده په خپو کې کېښودل او هغه هغوی جوړ کړل. هغه خلک په دې ډېر حیران شول چې چاړاګانو خبرې وکړلې. مات ګوډ خلک روغ شول او ګرځېدل، او ړانده بینا شول، او ټولو په دې د اسرائیل د خدای لویي بیان کا. عیسی خپل مریدان راوبلل او ورته وویل چې زما په دې خلکو زړه سوځي. دوی د 3 ورځو راسې ما سره دي او هېڅ یې نه دي خوړلې. زه دوی نه هر رسختول نه غواړم، کېدای شي چې دوی په لارې د کمزورتیا نه پرېوځي. مریدانو جواب ورکړ چې په دې بیابان کې به
دومره خلکو له موږ ډوډۍ د کومه راوړو؟ عیسی ورته وویل چې تاسو سره څومره ډوډۍ دي؟ هغوی جواب ورکړ چې 7 ډوډۍ او 100 واړه کبان. نو هغه خلکو ته وویل چې په ځمکه کښېنئ. هغه 7 ډوډۍ او کبان یې راواخیستل، بیا یې د خدای شکر ووی، ډوډۍ ماتې کړي او مریدانو ته یې ورکړي او مریدانو په خلکو وویشلې. ټولو ځانونه ښه ماړه کړل او چې څه ټوکړې ترې پاتې شوې نو هغه یې راټولې کړې. هغه دومره وي چې 7 ټوکرۍ ترې ډکې شوې. د بچو او ښځو نه علاوه 4,000 کسانو هغه ډوډۍ خوړلې وه. هغه بیا خلک رخصت کړ، کښتۍ ته وختلو او د مګدن علاقې ته لاړو.